جی الحمدلله. تاسو نوم دی؟ ابرار الله جی. او د کوم ځای؟ زه د دیر اوسیدونکی یم جی. د دیرې؟ او جی. سبق ته ویلې؟ او جی. څو ورځې ویلې؟ اف اس سی کړی بس. اف اس سی کړی جی. نو مخکې لاړې نه پکې؟ مخکې بس څه مجبوریانې وې. مجبوریانې. څو وخت مسافر دلته شو؟ دا اتم کال روان دی. تا خو سبق ویلې ښه تعلیم یافته لکې دا راته ووایه چې موږ دا دومره پښتانه ناست یو دلته کې یو اندازې مطابق 4 لکه پښتانه دي نور په نورو ملکونو کې په اروپا کې په امریکا کې ټول خلیج کې پښتانه بلا شي دي موږ څنګه کولی شو په خپل وطن کې د امن او د پرمختګ او د دې څیزونو لپاره کار وکړو؟ نو د هر شي دپاره چې کم دی نو یووالی ضروري دی. هره خبره یې هغه که کور کې هم سړی یو ځای نه وي نو هغه کور اتفاق نه وي نو هغې کې به راځي بګړاو پکې راځي. داسې که کلی شي که علاقه شي ټول نو دې لپاره که مونږ یو ځای شو هغه که دننه امارات کې دننه یو یا په وطن باندې یو نو دلته هم مونږ که یو ځای شي او څه مشران د علاقې په سطح شي یا د قپنو په سطح باندې چې کم دی لکه اوس مونږ ټول ترانسپورټ والا یو دې په سطح کم راغونډ شي او دوی یو داسې تړون وکړي چې د هغې نه نورو ته فایده ورسي داسې په وطن باندې نو دغه باندې وکیږي جی. ستا په زړه کې بله کومه خبره شته چې ته یې کول غواړې د نړۍ پښتنو ته؟ خبرې خو ډېرې دي خو یوه خبره پکې یوه غټه خبره ترې راواله. غټه خبره پکې دا چې تعلیم باندې زیات توجه ورکړو. تعلیم خو ډېر ضروري دی. بلکل. ډېره مننه ستا د درنو خوږو خبرو. ډېره مهرباني. موږ سره د ټنګ ټکور پروګرام کوو. طارق بنګش را سره ناست ډېر ښه سندرغاړی زلمی سندرغاړی. راځئ چې طارق بنګش نه د خپل وطن خوږې خوږې سندرې وورو. مینه په زور او په زارون کېږي پخپل وشي پکې دون کېږي زړګي غم ته سمملا وتړه پسلو پسلګون کېږي تب د ځان سره بوزما اختر خو په کابل کې یارا ډېره مزه کړې تب د ځان سره بوزما اختر خو په کابل کې یارا ډېره مزه کړې اختر خو په کابل کې یارا ډېره مزه سره مرمه وریږي
کې یارا ډېره مزه کوي زه د یورپ جنکۍ څه کړم اختر خو په کابل کې یارا ډېره مزه چې خړه پړه پښتنه لیلا لرمه غمجن مازیګر دی بیلتا غمجن مازیګر دی بیلتا ستړی مه شې وروره. خیر جی سلام علیکم. سلام علیکم. خیر دی جی د کوم ځای نه خیره؟ بونیر جی. د بونیر؟ ها جی. او نوم دې سره؟ رحمت سید. رحمت سید. ها رحمت رو دا ته وایه څومره وخت وشو مسافر یې خیره؟ را دلته خو جی دا 12 کال روان دی. 12 کال دی. اسی کوم پښتون نه سړی ته پوښ کوي 20 کاله 25 کاله 30 کاله زمونږ د وطن خو ډېر غني وطن دی سره موسمونه لري د دنیا هر فصل زمونږ وطن کوي داسې میوه نشته چې زمونږ ستاسو په وطن کې کوي ادر دې پورې چې د غرونو هغه ګټه ده هغه هم د انچونو په چټاکو باندې خرڅېږي نو څه ګڼئ چې ولې مونږ ټول د خپل وطن نه د خپلې خاورې نه داسې مسافر یو ستا په نظر یاره جی دا خو داسې مجبورۍ دي ډېرې چې لکه زمونږ په ملک کې داسې وسایل نشته دی شته ډېر دی خو داسې څوک شته نه چې هغې نه پیدا واخلي نو د هغې مجبورۍ د وجې دلته کارونه دي دغه خلک ټول مسافرو باندې مجبوره دی جی ستا په اړه کې بله خبره شته چې دی کول غواړي نو جی دغه د تعلیم مسله ده زمونږ د وطن چې تعلیم ډېر کم دی په تعلیم توجه ورکول غواړي نو تعلیم خو داسې کېږي چې موږ وطن ته کله ځو زموږ سره خو اکثر بچي ملته کې پکار ده چې موږ ځو سکول ته د استاد نه تپوس کوو کلاس ته ورپسې ځو ماشومان نه ټلیفون کوو ول د ماشومانو یا د سکول ته په ټایم باندې ځي ټیوشن یې ونه ونیسو نو دې لږ خیال ساتل پکار دي بالکل جی تر خپلو ماشومانو په حواله داسې فکرمند دي نو بالکل جی زمونږ دغه کمزوري ده چې موږ ټول خلک دلته یو ماشومان هلته دغه شان یوازې دي د هغوی نه د تپوس داسې څوک شته نه چې په هغوی زور راولي تپوس دې وکړي چې بهی تا نن څه وکړه سکول کې کور کې دې څه وکړه سکول کې دې څه وکړله داسې د تپوس څوک نشته دی ډېره مننه ستاسو درنو ډېره مهرباني سلام شه وروره په خیر حال یې جوړ روسیه ته ښه دی ساله والې مهرباني الله فضل څه نوم دی ستا عبدالبصیر او د کوم ځای زه د افغانستان یم افغانستان کې د کوم ولایت مزار شریف کوم مزار شریف مزار شریف څنګه یې وروره ښه الله احسان دی شکر څومره وخت مسافر وشو ما 9 کاله تا په دې زړه کې کوم یو ډېر لوی ارمان دی چې ته په دې خپل ژوند پوره کړې د کام په حواله د ژبې ارمان خو صاحبه د ایمان دی ارمان خو د ایمان دی او بل دا دی چې الله تعالی د قوم آباد ساتي او راحت دې ساتي او هر ځای کې چې دوی د کامیاب اوسیږي خوشحاله د اوسیږي رنګسرخه د اوسیږي او چې خدای پاک څه مقصد و مرام یې په زړه کې خدای پاک دې حاصل کړي د هر مسلمان رو چې هغه د لرې که د بري موږ دا دوره ډېر پښتانه چې دلته کې یو ما د مرګري نوم دا تپوس وکړه تاسو نوم دغه تپوس کوم څنګه کولی شو چې خپل وطن دغه امن لپاره ودې لپاره ترقۍ لپاره کار وکړو څه ستا په اړه څه وړاندیز دی رسه د دې وطن دپاره یووالی پکار دی وروره چې یووالی سي اتفاق سي او لکه هر سړی دا سوچ ونه کړي چې نه زه مخکې لاړ سمه او زه خپله هر څه حاصل کړمه نه باید قوم دپاره د ملت دپاره د خپل کور دپاره کورنۍ دپاره د کلي دپاره باید خدمت وکړي او خپلې خبرې خپلې مسلې خپلې کیسې چې کومې دي دا د جرګې او د مرکې په لاره حل مرکې د طرف حل سي ټوپک زما خالق پوخ چته کې کېدو ټوپک او دا کلاشینکوف او دا لاسو ټوپک نه غوچای جوړیږي نه چې څومره ټوپک وچل نو اخر به سولې ترازي او سوله کې بکینه جرګه کې بکینه جرګه بستا مسله حل کوي په یونو باندې هیڅ کله نه دا اسوي د دنیا د نورو قومونو منځ کې هم داسې ستونزې داسې مسلې وي وایي د جرګې د لارې د پارلیمان د لارې په جمهوري طریقې سره په سیاسي طریقې سره خپلې ستونزې حل کوي الله دې وکړي چې دغه او ټول خلک هر څه فکر پښتانه هم وکړي او دا ټول لکه د مسلې په زړه کې قبله څه خبره وي د نړۍ پښتنو ته شمشاد ټلویزیون په شیشه کول غواړي زما خو وروره دا په زړه کې ده چې هر ځای کې پښتوني خدای پاک دې آباد ساتي امین او خدای پاک دې رنګسرخه ساتي امین چې په خپل کار روزګار کې مشغوله اوسیږي د حلالو کاري
او الله پاک دې همیشه کامیاب لري. ډیره مننه ستاسو درنو خوږو خبرو. ډیره مننه د شمشاد تلویزیون نه او ډیره مننه د حاجي صاحب مناف نه چې موږ دلته راوختلو او ډېر ښکلی پروګرام یې جوړ کړی و او ډېر خوشحاله سو چې دلته راغلو د پښتنو سره کېناستلو او مجلس هم کړی ډېر خوشحاله سو دې باندې. الله دې وکړي چې دغسې قسم خپرونې او داسې محفلونه مونږ په لر او بر کې هم را جوړ کړو او دغسې پښتانه په مینه محبت او په خوشحالۍ یو ځای سو سره کېنو بس محفل ډېره مننه ستاسو کور ودان. سهیل ستړی مشر وروره. مهرباني جي شکریه ستاسو ستړي مشئ. ته خو پښتونخوا ته تللی په خیال یې او بس تللی هم جي خو راغو بس په خیر ورسېدو. څنګه پښتونخوا حالات پکې خو ډېره ترقي کړې ده هر څه سم دم دي خلک وایي خدای نه ما کله کې اس ترقي هم کړې ده. دې مخه چې تلمه باران شو چې باران شو نو ایرپورټ کې دا د اوبه ویدان سره مې نوي بوټان وړو بیا مې کور ته لاس کې یوړو. فیمان نو ولې خو ایرپورټ ما ته چا وي نوی جوړ کړی دی چې مونږ په دې طرف راډو خو سټار سم دم دي وایي پېښور نه جي داسې ده لکه د سوکانو تاڼه چې ورننو د ځینو به ډېر بره حالت او 3 غنټې خو خپل بیګ پسې ګرځېدم. ولې نو جي بیګ رانه ورک شو نه څه چل دا خو لکه ما ته چا وي چې دلته خو یو بل سره ډېر خلک مدد کوي کومک کوي دلته چې پېښور ایرپورټ کې چې کوم خلک کار کوي هغوی خو د پښتنو مسافرو ته خوشحالېږي چې راشي چېرې دوی څه خدمت وکړي. خدای کو که خوشحالېږي چې به دلته کې ټول هم دې درهمو ته ناست دي. فیمان خدای نامه کړه چې که څوک د چا خیال ساتي زمونږ د پښتنوار دی کې نصیب خراب وي مړه. نه او دا پولیس پکې خلک هغوی وایي پولیس خو اوس وایي نه جي بس ښه دی خو چې بس خامخا 15 درهم ورکوې به ډېر ښه دی جي. بغیر پولیس خو ګوره دغه دی یاره ډېر لکه خلکو سره او ډېر زیات تېز دی جي بس هغې ته مخکې پته لګي چې دې کې غلا کېږي. کسټم والا یار وایي د سره څه دغه خو نه وکړه اره جي بس ټي وي مې اغوستی او جي بس کور ته چې مې وړو بیا مې پکې کونتران ساتل. څه چل شوی وایي دې کې تا دغه ځای نه جي وي سره وړي دي وي دلته د محکمو دپاره جي مې د خو غریب سړی یم مونږ کره ټي وي هم نشته پلار مې ټي وي غوښتی وي زه به پرې د پښتو ډرامه ګورم او د شمشاد نه ډېر ښه ښه پروګرامونه کېږي جي خو چې بیا مې ورته وکتل چې بیا مې المارۍ کې ایښلي او کونترانو پکې بچي راوړه. کور ته یادېږي یاره ټلیفون کوي چې راغلی نو دا دې ټولو نه تپوس وکړه اوس مې هم سترګې ډکې وي. نه کور کې ته څوک ډېر یادېږي ابا یې ته یادېږي بابا یې ته یادېږي څوک ته ډېر یادېږي. یاره جي ته والله چې خاص په دې خوږ رګ باندې مې ګوته ایږدې کړه والله بس دا د وړو مور مې ډېره یادېږي. ټلیفونو کې خبرې صرف ای سره کوي که نور بابا سره ابا سره ټول سره پکې لګي نه بس جي خبره بله ده د مور پلار او د مور مینه هر څوک نشي درکولی. مور پلار داسې یو شی دی چې د دنیا په مخ هره رشته بیا راتلی شي خو دا د مور پلار مینه بیا څوک نشي درکولی. خو دا ښځه داسې شی دی چې دا در په غاړه کې نو دا بیا د هغه خیرت ټکټ ته ځان سره بیا کوي. ډېره مننه ستا د درنو خوږو خبرو کبله څه خبره دې په زړه کې کولې. یاره جي زه خو دا ویل غواړم د شمشاد ټلویزیون په شیشه باندې که زمونږ څومره پښتانه رونه دي که هغه په افغانستان کې دي مونږ ټول د یو نیکه اولاد یو او د یو سړي اولاد یو زمونږ منځ کې دیوال والې شوی دی نو مونږ له پکار دي دا